شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی مهربانه دی. خوږو درنو پښتنو اوریدونکو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. پروګرام د شوق اواز لومبي د غزل یو دو شعرونه. دا یې د مینې وسیله او بانه، دا یې د مینې وسیله او بانه، ورته ادم چې جنتی غلط شو، ښکلی بدنام شو چې فتنې جوړېدې، ځکه د مینې لالچي غلط شو. کلام لاسونه دوه چې شي ټسونه خیجي، سترګې څلور چې شي نظرونه خیجي، آخر به وړي د الله په بدو، آخر به وړي د الله په بدو، د مظلومانو ازارونه خیجي، زړه به قابو کړي بې اختیار نشي، زړه به قابو کړي بې اختیار نشي، په لیونتوب کې ګریوانونه خیجي، یوه لحظه دې بې حسابه نشته، یوه لحظه د بې حسابه نشته، سحر ماښام د حسابونه خیجي، د غره په سر باندې وریږي مدام، د غره په سر باندې وریږي مدام، د رنګینو سیلاب خړونه خیجي، مدام د یو بل پورې ځان مګلي، مدام د یو بل پورې ځان مګلي، نن ګیر چاپېره خیوادونه خیجي، لا د خوب خل شوق لا ویلې نه دی، لا د خوب خل شوق لا ویلې نه دی، د خوب نه مخکې تعبیرونه خیجي. کلام تا چې قسم په مازیګر کړی دی، ما انتظار خو د کوثر کړی دی، ما له بدۍ د دعاګانو راکړي، ما ورته سوال په هر یو در کړی دی، مین مدام ځان ملامته ګڼي، مین مدام ځان ملامته ګڼي، مین سلام د مرور کړی دی، زخمی زخمی پکې پښتون یادېږي، زخمی زخمی پکې پښتون یادېږي، پښتون په حق باندې تل شر کړی دی، دلته لټون خو د پښتون شروع دی، دلته لټون هم د پښتون شروع دی، په تور غرونو یې سفر کړی دی، د شام کشمیر او فلسطین لیونو، قابل قسم ورته په سر کړی دی، د پاکې مینې نظریې دشمنان چې ستم په پېښور کړی دی، ګټه تاوان زما اختیار کې نه دی، زما قلم جنگ د زړور کړی دی، څه عجیبه غوندې تقدیر د وطن چې په خاوره د غم کر کړی دی، شوکه پتا باندې مین پښتانه تا چې صفت ته لره او بر کړی دی. کلام چې د وفا مینه سودا کېدله، د لیونو کانا په ما کېدله، خیر د ګتا ته پیغورونه کیږي، زما دعوه به نور پچا کېدله، چې لیونتوب رانه ګریوان خوړلو، دا فیصله هم د سارا کېدله، د ښکلاګانو او سپرلو د لاسه، د ارمان للمو کې جړا کېدله، د مصور او د تصویر په منځ کې رشته د مینې په ښکلا کېدله، شوق وایي خدایه د ښکلا خالقې، شوق وایي خدایه د ښکلا خالقې، دغه ټپه په انتخا کېدله. یو څو خبرې د پردې ښکاره شوې، سرتورې پیغلې پښتنې ښکاره شوې، ما ویل د مینې رات به پټ وساتو،
د وفا مینې یارانې ښکاره شوې، پکې بېدینه بې پښتو پیدا شو، دغه فتنې دې په فرقې ښکاره شوې. زړه چې زخمي شو نو په شور شو پکې، د زړه د خوږ سوي نغمې ښکاره شوې. اوس به په کوزو سترګو څه رنګ درومي، اوس به په کوزو سترګو څه رنګ درومي، لکه رڼا غوندې تیارې ښکاره شوې. په پاکه مینه بدنامې دې پورې ظالم نظر ته مندرسې ښکاره شوې. د پېښور او د کابل په منځ کې زړې قصې د تاترې ښکاره شوې. زما او ستا رغېدن نشي شوکه، زما او ستا رغېدن نشي شوکه، که راته تېرې زمانې ښکاره شوې. کلام دغه د ټولې دنیاګۍ فکر دی، د بندګۍ د ازادۍ فکر دی، د بندګۍ نه چې آزاد شي پکې د مخ تورونو بدرنګۍ فکر دی، چې ځای پر ځای سره لوپټه جنډه شي دا د میوند د ملالۍ فکر دی. رقیب یې خیال کوه اسانه نه ده، مینه جهاد د قربانۍ فکر دی. دلته د امن په بانا ډیره شو، دا د پښتون د بربادۍ فکر دی. خیبر وزیر ورته سواتي تیار شو، د سرې ګګرې د باجوړۍ فکر دی. خپل او پردي رانه په ډډه ګرځي، د غربتونو او نیستۍ فکر دی. اخر به ګل غوندې پر خر شي زړګي، شوکه چې ستا د ګل غوټۍ فکر دی. کلام چې زه مین نه جانان مې څوک دی، د لیونو سري ګریوان مې څوک دی. د ځان دعوا چې په ما کړې ده، چې ځان بدل شو نو دا ځان مې څوک دی. رشته د خورې مور او پلار مې خورې، چې په رشته کې پاس اسمان مې څوک دی. تا د خپل درنه نالتي شړلې، ګډون په وینه کې شیطان مې څوک دی. بند ایمان په جیلخانو دننه، په زړه دربان دغه ایمان مې څوک دی. د ګلو باغ مې په سینه کې جوړ دی، دغه مالی دغه باغوان مې څوک دی. زما په مینه لر او بر رانیسي، دا لر او بر پښتونستان مې څوک دی. څوک مې په شر څوک په جرګو مې غواړي، چې د سرونو په تاوان مې څوک دی. د خسرتونو قبرستان د شوکه، د ارمانونو په ارمان مې څوک دی.